زمن پا دی مشران علماء کی یولی عالم جدا حضرت امام ابو حنیفہ امام مالک او دا دین دا لوی علماء دا حقی استاذ دے ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ سر مشہور و معروف دے دا ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ دا والد سے ہاں ٹیم دے دا جہاد پا سفر باندے لاڑو چکل دیلا دنیا تا ندے راغلے و دیلا پیدا شوی ندے دا مور پا گیڑو خو چکل دے پا سفر باندی زی نو دے خپل کور والا تا پا ہاں ٹیم کی یو دیرش زرا اشرفی دا حوالہ گئی تا دیر بھی مالو او دیر بھی دولت و حوالہ او ورسرہ ورطا دا وسیعت کئی چہ اللہ جل شانہ ماتا بچے راکللو نو دا دغی بچی با کلی طریقی سر تربیت کے ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ والد فروخ رحمہ اللہ دے دا جہاد پا سفر باندے لاڑو وہ مشکالا یا دیر شکالا بعد دے کور تلازی 27 سال یا 30 سال دے بہر پا دی جہاد کی تیرے دا حقین آباد دے کور ترازی ظاہرہ خبر دا چی دیر شکالا یا وہ شکالا یو انسان دا یو گری علاقین بہری نو دا دغی گری علاقی دا نقشہم بدلی خو جہان سمرا دا نقشی بدلی شی دا خبر کور نخی نخانی دا دا چانے گیری گنا چکر دے دا سفر نا واپس راجی نو دا مدینیت پہ یہ بھی دا نقشہ ہم بدلا دا دیر آبادیانی شوی دی خودے روان دے اغفل کور تیزان و رسول چکل دے کور تا رسی او کور تا دے دروازہ ٹکے خود شپی ٹیم دے دے کور تا دنن شلو چکل دنن شلو نو دا ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ دے ہم پا دی کور کی حدد استرگی اور باندے راو گڑے دے لوی قتل چیو بابا دے کور تا را دنن شلو دفو دا خپل پلار ندے دے اوس دهم عمر دیرش کالا یا وویش کالا عمر دے دے چکل دے او قتلو پسرا پاسی دلو او دیر پا قهر او پا غصہ سرا اور دوئی بابا دے توری شپیتو گورا او تاتو گورا تب سکے پا دے پردی کور کی نو دا والد سے برتوئی چاہنے کا تدر تزما پا کور کی سکے نو ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ نور ہم ورطا پا قار شو غصہ شلو چی یو طرف تا پردی کور تا راغلے او دا شپی پا ٹیم کے راغلے او دا دی سر سر دعوہ ہم دا کور کے چی دا زمان کور دے نو دا دی پا منس کی دغا خبری اتری بحث مباحثہ دا شروع شولا نو دا یو روایت مطابق امام مالک رحمہ اللہ چی دا دغی زمانی روی محدث دے دتا پتاو لگی دلا دے سر دا مرگر رالو چی دا استاجی سر دے یو کس جگڑ دا او دیم روایت مطابق چی والدی دا آواز ہوری دلو دا ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ چی کم والد دا او دا خپلی کمرین پی آواز کئی چی ربیعہ دا پردے سڑے دے دا ستاپ لار دے ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ چی دا مور آواز اوری فوراً پلار تا وغاڑی اوزی معافی تینا غاڑی او بیار والد سے بخبری کمری تلاڑو او دے پخبر کمرے کی پاتش خدا ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ عادت داو چی دے بسہر وقتی
مسجد نبوی ته تللو، هلته کې به تهجد وکړل، د تهجد نه بعد به درس شروع. چې کله د سحر جمع وشوله، د جمع نه بعد یو ډېر عظیم الشان حلقه ولګېدله چې ډېر ګڼ تعداد کې خلک پکې راغونډ او راټول شو او یو ځوان درس کوي او ډېر ښکلي انداز کې درس کوي. نو دغه بابا چې د ربیعة الرای رحمه الله والد صاحب دی، دې تپوس کوي چې دا نوجوان څوک دی. نو چې دا کوم کس ورسره ناست و، نو هغه ورته په حیرانتیا او تعجب سره ګوري چې یا د خدای بنده دا مشهور عالم دا ته نه پېژنې، دا ربیعه دی که نه؟ نو بیا ورته وایي چې ربیعه دی دا د چا زوی دی؟ نو د پلار نوم یې ورته واخیستو. نو هغه خو دې په خپله باندې و چې کله دغه پلار یې کور ته لاړو، نو د تلو نه بعد د دې مور یې ډېره زیاته شکریه ادا کوي چې الله جل شانه دې تا ته جزای خیر درکړي چې زما د بچي تا خو ډېر زیات ښکلی ښایسته تربیت کړی دی، او د دې بچي په دې لیدو باندې، د ده په دې حلقې باندې، د ده په دې درس باندې ما ته دومره خوشحالي حاصله شوې ده چې په زندګۍ کې دومره خوشحالي ما نه ده کتلې. بیا ترېنه تپوس کوي چې کله زه تلمه تا ته ما یو 10,000 اشرفۍ درکړې وې چې هغه دې څه کړې؟ نو دا کور والا ورته وایي چې سړیه دا د بچي چې کوم عزت دې کتلی دی دا دې خوښ دی او که نه دا 10,000 اشرفۍ؟ وی نه دا زما د بچي چې کوم عزت دی دا خو په لکونو کروړونو باندې هم نه حاصلېږي، خو هسې تپوس ته نه کومه. نو هغه کور والا ورته وایي او د ربیعة الرای رحمه الله مور او والده ورته وایي چې هغه مې ستا د دې بچي په تربیت باندې صرف کړي او خرج کړي دي. دا فروخ رحمه الله ډېر زیات پې خوشحاله شو او د دې ښځې ډېره زیاته شکریه ادا کړه او د هغې نه زیاتې پیسې نورې هم وله ورکړلې چې واقعي تا په دې پیسو باندې یو ډېره عظیمه ګټه کړې ده، دا شان ګټه دې کړې ده چې د هغه نه ختمېدونکې ګټه ده، او زما زړه دې په دغې بچي باندې، زما سترګې دې په دې بچي باندې یخې کړلې.